بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید دی چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګران دوستانو، نن د خیر سره د کتاب د شپږم درس نه یو بل حصہ نه د کتاب د شپږم درس نه اولنۍ حصہ شروع کوو دوستانو. نو امیدوارم دوستانو چې را سره پکې ستړي نشئ. اوله خبره دا چې دوستانو په دې ویډیو یا په دې درس کې نن موږ تاسو 2 صفحې درس وایو. نو امیدوارم دوستانو چې پوه شئ وي. ښه اوس شروع کوو دوستانو چې دلته څه وایي چې der letzte Tag im Deutschkurs sprechen Sie über die Bilder. یعنی څه؟ یعنی der letzte یعنی اخره تاگ یعنی ورځ ام یعنی په دوچ یعنی په دوچ کورس کې، یعنی اخرنۍ ورځ په دوچ کورس کې او یا اخرنۍ ورځ د المانۍ د ژبې په کورس کې. امیدوارم دوستانو پوه شئ وي. ښه د دې نه دا خاطر وایي چې شپریخن یعنی خبرې وکړي، زی یعنی تاسو اوبا یعنی په باره کې د بلدا یعنی د عکسونو، یعنی خبرې وکړي تاسو په باره کې د عکسونو، یا د زمونږ اساس پښتو کې بیا سیده داسې راځي د عکسونو په باره کې خبرې وکړي تاسو داسې. امیدوارم دوستانو پوه شئ وي. ښه اوس ښکته دوستانو لکه د عکسونه چې کوم یو ګوري د دې په باره کې همداسې باید سړی خبرې وکړي د تمرین په اصطلاح یا د تمرین په شکل باندې. خو بهرحال چې اوس لیکل مې درته تیار راوستلي نور دوستانو تاسو پوه شئ او لیکلم کنه، نو چې تاسو لیکئ که نه لیکئ کنه که د زده کولو په حساب باندې. نور امیدوارم دوستانو پوه شئ. اوس باید صرف دا خط ووایي. دلته وایي چې der Deutschkurs schreibt einen Test. یعنی څه؟ der Deutschkurs یعنی د المانۍ د ژبې کورس، schreibt یعنی لیکي، einen Test یعنی یو دانه امتحان. لکه دوستانو زمونږ استاد په ژبه کې لکه دوی سره چې څنګه کاغذونه ایښي او چې schreibt یعنی دلته چې وایي لیکي، یعنی زمونږ استاد په ژبه کې داسې راځي چې د المانۍ د ژبې کورس یا مثلا کورس لیکي einen Test یعنی یو دانه امتحان. خو په پښتو کې داسې راځي چې دا کورس یا مثال کوم داسې صنفي یا مثال مکتبي لیکي هغه پارچې ډکوي یا د پارچو امتحان ده داسې وایي. خو په دې ژبه کې صرف داسې وایي چې دلته داسې ویلي دي چې der Deutschkurs schreibt einen Test یعنی کورس د هغه Deutschkurs schreibt یعنی لیکي، einen Test یعنی یو دانه امتحان. نو امیدوارم دوستانو پوه شئ وي. ښه د دې نه دا خاطر دویم عکس کې چې وایي die Kursteilnehmer machen ein Spiel. یعنی څه؟ د Kursteilnehmer یعنی د کورس زده کوونکي، machen یعنی کوي، ein Spiel یعنی یو دانه یو لوبه یا یو تمرین. لکه څنګه چې ګورئ دې ته اوس مثال خبرې د عکسونو تمرین هم ویلی شو او همداسې ساتیري ورته ویلی شو چې لوبه کوي. خو بهرحال چې هر څنګه چې دوستانو پوهیږي، خو دلته وایو چې د Kursteilnehmer machen ein Spiel یعنی د کورس زده کوونکي یو تمرین کوي یا لوبه کوي. مثال د خبرې امیدوارم دوستانو پوه شوي. ښه اوس ښکته راکوزیږو چې دلته څه وایي. دلته وایي چې alle feiern ein Fest. یعنی څه؟ alle یعنی ټول، feiern یعنی لمانځي، ein یعنی یو، fest یعنی پارټي یا جشن، یعنی ټول لمانځي یو دانه جشن یا پارټي. دوستان لکه څنګه چې پوهیږي چې که سړی کورس وایي یا مکتب وایي یا یو ځای کې کار کوي چې اخرنۍ ورځ نو په هغه ځای کې داسې یو پارټي غوندې نیسي یا یو وړوکی غوندې جشن نیسي که نه، نو هغسې مطلب یې ده. یعنی دا ټول لمانځي یو پارټي یا یو دانه جشن غوندې. امیدوارم دوستانو پوه شوي. ښه په دې ځای کې وایي چې علي hat Zahnschmerzen. علي یعنی دغه کس، hat یعنی لري، Zahnschmerzen یعنی د غاښ درد، یا مثلا د علي غاښ درد کوي خو نه ده، خو دلته لیکلي چې علي hat یعنی لري، Zahnschmerzen یعنی د غاښ درد. خو بهرحال امیدوارم دوستانو پوه شوي. یا اوس ښکته راکوزیږو چې همدغسې دغلته په دغه ځای کې وایي چې کریم hat Bauchschmerzen. یعنی کریم دغه کس hat یعنی لري، Bauchschmerzen یعنی د خېټې درد یا خېټه خوږیږي. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي. ښه په دې ځای کې څه وایي چې auf Wiedersehen. auf Wiedersehen یعنی په امید د دیدار، یعنی په امید د دوباره ملاقات که نه. ګورئ که دغه ټکه ټکه معنا کوي داسې راځي. auf یعنی په ویده د دغه ځای پورې، یعنی دوباره یا په دویم وار یا په بل ځل باندې چې بیا سره په بیا سهن یعنی لیدل، یعنی په بیا لیدل کنه داسې. او که مستقیمه وایي چې auf Wiedersehen یعنی په امید د دیدار.
نو داسې جوړیږي. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. اوس نو دلته ګورئ چې د صفحې شمېره ده چې 74 یعنې هغه ده 40 صفحه ده. نو دوستانو دا صفحه ختمه شوه او اوس یې بلې صفحې ته راکوزیو. ښه اوس دوستانو یو خبره به بله درته وکړم چې دا خطونه چې کوم یو یعنې د دې سره خو اوله کې نه وو چې موږ تاسې د دې په باره کې خبرې وکړې. اوس دغه خطونه دغه لاندې ځای کې دغلته دي. ښه اوس ګورو چې د شنه خط کې موږ تاسو ته څه وایي. دلته وایي چې schreiben Sie alle Sätze auf Papierstreifen. schreiben یعنې ولیکئ، Sie یعنې تاسې، alle یعنې ټولې، Sätze یعنې دا خطونه، auf Papierstreifen یعنې دغه شی باندې. ګورئ دوستانو زه تاسو ته یو عکس راولم چې یو فولډر راخلاص شي. دا وګورئ دوستانو تاسو ته ما په تیره ویډیو کې درته درښودلی وو دغه عکس، خو دا پیر مې لیکل پې باندې وکړه. دا وګورئ مثال دغسې. ښه دغه اوږده اوږده کاغذونه چې دي دغو ته پاپیرشټرایفن وایي. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه اوس دا خو به لرې کړو، یعنې په دې باندې تاسې دا ولیکئ. نو اوس دغه خط لیکئ، دغه ترتیب ده چې اول دوم دریم پسې ګورئ حساب ته یې. ښه اوس به دوستانو معنا خو پاس وکړه د عکسونو سره، صرف یو وار به درته ووایم چې ختم شي. ښه Der Deutschkurs schreibt einen Test, یعنی Deutschkurs لیکي یو دانه امتحان یا یو تست. دلته die Kursteilnehmer machen ein Spiel، یعنی د کورس زده کوونکي یوه لوبه کوي. alle feiern ein Fest، یعنی ټول یو جشن لمانځي. علي hat Zahnschmerzen، یعنی د علي غاښ درد لري یا غاښ خوږیږي. کریم hat Bauchschmerzen، یعنی د کریم خېټه خوږیږي یا د کریم خېټه یا کریم د خېټې درد لري. نو داسې. او شپږم کې وایي چې auf Wiedersehen، یعنی په امید د دیدار. نو فکر وکړئ چې دا ولیکه، صحیح شو که نه؟ اوس چې شی پې وکړو دلته ګورئ مخکې څه راته وایي. په دې ځای کې وایي چې kleben Sie die Streifen unter das richtige Bild. یعنې څه kleben یعنې ونښلوئ، Sie یعنې تاسې که نه؟ kleben یعنې ونښلوئ یا چسپ کړئ یا سریښ کړئ. Sie یعنې تاسې، die Streifen یعنی دغه شیونه دغه ګورئ دوستان دا کاغذي ده که نه، نو دې ته څه وایي پاپیرشټرایفن. اوس هم چې دا خط پې باندې ولیکو نو صرف نوم یې بیا شټرایفن ده که نه، شټرایفن ورته وایي. نو یعنی ونښلوئ تاسې هم دغه شټرایفن اونته یعنی ښکته das richtige Bild، یعنی د دې رښتیا یا صحیح عکس لاندې. څنګه مثال د خبرې دوستان دغه دریم خط معنا خو ختمه شوه که نه، یعنې ونښلوئ تاسې دغه شټرایفن یعنې د خط ښکته اونته یعنې ښکته das richtige Bild، یعنې د دې صحیح عکس لاندې. اوس ګورئ یو مثال به درکړم چې څنګه ونښلوئ. ګورئ اوس دغلته دوستانو یو عکس دغه د دغو نه به تودرېږه چې اول عکس راولو چې څنګه یې بیا ونښلوو. ښه ګورئ دوستانو اوس زه مثال د خبرې عکس راولم. ښه دا خو دې کې ده تیار. ښه دا وګورئ اوس دام راوسته، صحیح ده که نه؟ اوس دام چې راوسته دا خو اوس که ټول ونښلو خو کار راسکه خرابېږي. خو زه د ستاسې چې کتاب نه څنګه نښلئ نو هغسې یو مثال در کوم. ښه ته ودرېږه زه به اوس د دې نه یو دانه کاپي کړم. مثال دغه به راواخلو چې کوم یو دغه به راواخلو چې خواته شاته ځای لري چې ځای شي. صحیح ده؟ دغه م راواخسته، دا م کاپي که. ښه اوس دا نور به لرې کړو. ښه دا م لرې که، دا به دلته فیست کړو. ښه دغه دا راغی. دا وګورئ دوستان مثال د خبرې دا م دغلته دغسې ولګاو. نو دا چی شی شو دوستانو؟ دا کلیبن شو، صحیح ده؟ او اونته یعنی ښکته د دې عکس لاندې شو. ریښتیږي یعنی صحیح شو. داس بیلد یعنی د دې عکس لاندې. نور امیدوارم دوستانو پوه شوي د دې نه پورته طریقه ماته هم نه راځي. ښه یعنی د دغه خط په ترتیب باندې مې چې څنګه درته ویلې همدغسې هغه نور یم، صحیح ده که نه؟ نو امیدوارم دوستانو پوه شوي. ښه په دې ځای کې دوستانو موږ او تاسې د سی ډي درس لرو. نو نن به داسې چل وکړو چې اوله به د سی ډي درس درته کېدم چې سی ډي کې څه وایي، بیا به دغه نه پسې شاته موږ او تاسې وګورو چې زه به وګورم چې د خپل د وس مطابق توضیح بیا درته پکې درکړم. ښه اوس غوږ شئ چې اول یې غږ وګورم. ښه غږ ښه نه مې چې وغږ
غلط مې واخه دوستانو. ښه چې زه دا درته کلیکم. Seite 75, Aufgabe 4. Hören Sie und ordnen Sie die Sätze. Heute ist der letzte Tag im Deutschkurs. Die Kursteilnehmer schreiben zuerst einen Test. Dann machen die Teilnehmer ein Spiel. Zum Schluss feiern alle ein Fest. Auch die Lehrerin feiert. Alle sind lustig. Nur Ali und Karim nicht. Ali hat Zahnschmerzen und Karim hat Bauchschmerzen. Das Fest ist zu Ende. Alle sagen Auf Wiedersehen. ښه دوستانو لکه څنګه چې واورېده امیدوارم چې اول پې باندې پوه شوي یئ، خو خیر بیا هم که چېرې نه وئ پوه شوي نو دغه راځي درته وسوایم. ښه په دې ځای کې وایو چې هورن یعنې واورئ، زی یعنې تاسې، اوند یعنې او، اردنن یعنې په پاکټ کې کوي، زی یعنې تاسې، د زیت یعنې دغه خطونه. امیدوارم دوستانو پوه شوي یعنې واورئ تاسې او په پاکټ کې کوي تاسې دغه خطونه. یعنی څنګه دوستانو ګوري دغه کم رنګ تور خط چینه چې یو لیکل شوی یا تت تور رنګ باندې نو دغه د یو عدد یا یو شمیره لیکل شوی و نو باقی مانده د نور نه وی لیکل شوی نو په دې باندې موږ تاسو نه پېدو چې اوله باید کم یو وي دغه نه پاسې بیا پسې کم یو پسې هم داسې کنه نو دا اول لیکل شوی دویم پسې ما ولیکه دریم پسې بیا مې خوم داسې د تور خط باندې د ډبل تور خط چینه یعنی دا لیکل ما کړی نو په ترتیب کړی مې دي صحیح ده کنه. نو اوس درته د ترجمه په موږ ترتیب باندې درته وایم. اوس ګوري دلته وایي چې heute ist der letzte Tag im Deutschkurs یعنی څه ګوري دوستانو د پاسنی ختم توجه ساتئ چې اوس به وایي چې دا څه په ګډ وډو سره ده. دلته ګوري der Deutschkurs schreibt einen Test یعنی Deutschkurs لیکي یو دانه تست. نو په دې ځای کې څه وایي یا امتحان. نو په دې ځای کې وایو چې heute یعنی نن، ist یعنی دا، der letzte یعنی اخرنۍ، tag یعنی ورځ، im Deutschkurs یعنی په Deutschkurs کې. ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي یعنی نن د اخرنۍ ورځ په Deutschkurs کې. ښه دویم کې وایي چې die Kursteilnehmer schreiben zuerst einen Test یعنی څه die Kursteilnehmer یعنی د کورس زده کوونکي کنه schreiben یعنی لیکي zuerst یعنی په اوله کې einen Test یعنی یو دانه امتحان. اوس یعنی وای چې د کورس زده کوونکي لیکي په اوله کې یو دانه امتحان یا پارچې لیکي یا حل کوي کنه یا ډکوي. خو دوستانو دغه ځای ته دغه شرایبن ته توجه وکړئ. بعضې دوستان وایي چې جملې جوړې کړه جملې کنه دغه غونډې جملې دي کنه. اوس ګورئ دلته دي شرایبن دا ولې دلته شرایبن ده هلته پاس شرایبت شو شرایبت شوی دلته چې وایي چې der Deutschkurs schreibt einen Test یعنی Deutschkurs لیکي یو دانه تست یا امتحان یا پارچې ډکوي خلاصه برحال داسې. نو ګورئ دوستانو هلته چې ده der Deutschkurs یعنی د کورس نوم یاد کړی یعنی کورس چې ده د کورس نوم مذکر ده نو او یو د یو نفر په حساب باندې یاد کړی ده چې یعنی یو نوم ورته اخیستی کنه نو هلته شرایبت ورته راغلي کنه که د ښځې په حساب باندې هم یاد کړی نو مغه شرایبت ورته راتله. خو به هر حال اوس دلته چې دا ګورئ دلته دغه ځای کې وګورئ د کورس تایلمان د کورس زده کوونکي یعنی غونډې لکه جمع غونډې راغله کنه یعنی دا زده کوونکي پکې یاد کړي. شرایبن یعنی لیکي یعنی دوی ټول لیکي کنه. zuerst یعنی په اوله کې einen Test یعنی یو دانه امتحان یا پارچې ډکوي یا داسې. امیدوارم دوستانو پوه شوي. ښه په دې ځای کې وایو چې dann machen die Teilnehmer ein Spiel. dann یعنی نو بیا machen یعنی کوي die Teilnehmer یعنی زده کوونکي ein Spiel یعنی یو لوبه یا یو تمرین یعنی نو بیا زده کوونکي یو لکه زمونږ اساس پښتو کې داسې راځي نو بیا زده کوونکي
یو لوبه یا تمرین کوي خلاصه داسې کنه د دې په حساب باندې نو کوي زده کوونکي یو تمرین خلاصه داسې. امیدوارم دوستان پوه شوي. څلورم ته ځو چې دلته وایي zum Schluss feiern alle ein Fest یعنی zum یعنی په شلوس یعنی اخره کې feiern یعنی لمانځي alle یعنی ټول ein Fest یعنی یو دانه پارټي یا یو دانه جشن. نو یعنی په اخره کې لمانځي ټول یو جشن یا پارټي سیده مطلب دی داسې. امیدوارم دوستان پوه شوي. پنځم ته راځو چې پنځم کې وایي چې auch die Lehrerin feiert یعنی auch یعنی همچنان die Lehrerin یعنی معلمه یا استاده او feiert یعنی هغه کوي لمانځي یعنی همچنان معلمه هم ورسره لمانځي. نو امیدوارم دوستان پوه شوي. شپږم ته راځو چې دلته وایي چې alle sind lustig alle یعنی ټول sind یعنی سره ګډ یعنی داسې کنه lustig یعنی خوشاله دي یا خاندي یا سات تیر ده خلاصه داسې. امیدوارم دوستان پوه شوي. اووم ته راځو چې دلته څه وایي nur Ali und Karim nicht nur یعنی صرف Ali und Karim یعنی Ali او کریم nicht یعنی نه یعنی صرف Ali او کریم نه یعنی څه نه lustig نه دي یعنی خوشاله نه دي یا سات نه ده تیر یا خلاصه داسې. ولې نه دي خوشاله؟ ګورې دوستان دلته پاس وایي چې Ali hat Zahnschmerzen und Karim hat Bauchschmerzen یعنی د دې پارټۍ په ورځ باندې د یو غاښ خوږیږي د بل خېټه خوږیږي کنه یعنی د یو غاښ درد کوي د بل خېټه درد کوي یعنی مثال دواړه د خوراک نه پاتې دي دوستانو ځکه دغه ساعت نه ده تېر. خو خیر به هر حال نو دوستانو امیدوارم دوستانو پوه شوي. نهم ته راځو چې په نهم کې څه وایي das Fest ist zu Ende das یعنی دا فست یعنی پالټي یا جشن ist یعنی دا zu Ende یعنی په آخره کې یعنی نور آخر شو. مخکې څه وایي دلته وایي چې alle sagen alle یعنی ټول sagen یعنی وایي auf Wiedersehen یعنی په امید د دیدار یعنی په امید د دیدار یعنی د خدای په امان چې نه چې سړی کوي یعنی داسې نه وایي چې مثال خبرې چې لاړو نور د خدای په امان یعنی په امید د دیدار یعنی بیا بس ملاقات کوو د خیر سره کوو وختو یا ژوندو د زموږ استاد په حساب باندې داسې راځي خو په دې ژبه کې داسې وایي چې auf Wiedersehen. دوستانو امیدوارم چې تاسې ته خط صحیح توضیح درکړل شوي خو به هر حال د زما د وس مطابق دغه توضیح وه. د دې نه ښکته راځو چې دلته ښکته څه وایي چې schreiben Sie den Text und lesen Sie vor یعنی څه schreiben یعنی ولیکئ Sie یعنی تاسې den Text یعنی دا خط دغه پاسنی خط مطلب ده lesen und lesen او ولولئ Sie یعنی تاسې for یعنی مخکې یعنی مطلب دا ده چې تاسې دا خط ولولئ مخکې او بیا یې ولیکئ. خو دلته په دې خط کې داسې ویلي که چېرې اوس داسې ووایي چې اول یې ولیکئ که نه دا خط او بیا یې ولولئ مخکې نو دا خو غلط راځي که نه حتی دا کتاب ورسره غلطي. خو مطلب دا ده چې اوله تاسې دا خط ولولئ او بیا یې ولیکئ. خو امیدوارم دوستانو تاسې پوه شوي. اوس هماغه ترتیب خط هماغه خط ده خو صرف دلته مې لاندې په ترتیب باندې درته لیکل کړي لکه دلته 1 2 3 داسې شمارو باندې به کته پورته منډې وکړي دلته به داسې په ترتیب باندې دي. نو دوستانو په معنا باندې خو پوه شوي. اوس به صرف سیده درته دا خط په دویچ کې درته ووایم بیا به درس بند کړو. Heute ist der letzte Tag im Deutschkurs. Die Kursteilnehmer schreiben zuerst einen Test. Dann machen die Teilnehmer ein Spiel. Zum Schluss feiern alle ein Fest. Auch die Lehrerin feiert. Alle sind lustig. Nur Ali und Karim nicht. Ali hat Zahnschmerzen und Karim hat Bauchschmerzen. Das Fest ist zu Ende. Alle sagen auf Wiedersehen. دوستانو دا صفحه ګورئ چې د خیر سره هغه درس ختم شو. فون 70 یعنی 15 صفحه. او دوستانو امیدوارم چې تاسو د کار جملې په دې درس کې استعمال شوي. او دوستانو د راتلونکي درس پورې په پاک الله باندې سپارم. فی الحال د الله په امان او ښې چارې.